کور ته موبایل راننوتی دی، کله نه چې کور کې غټ سکرین لګېدلی دی، کله نه چې کور کې مشران فحشګویي کوي د خپلو کشرانو په مخ کې، کله نه چې په کور کې مشران د خپلو کشرانو په مخ کې کنځلې کوي، بدې ردې او سپکې سپورې وایي او د یو بده وایي د بل بده وایي که نه، نو په دې ماشومانو باندې ښه اثر نه دی پرېوتی. منګه علماو فقهاو تهجد ګزار نه دي پیدا کړي. وګوره ټیک ټاکران پیدا کېږي، ناچګانې والا پیدا کېږي، بے حیايي والا پیدا کېږي. او تاسو ته پته ده دا ګانو بجانو والا څومره په ترقۍ روان دي. یو ټیک ټاکر بل ورځ چېرته راغلی او روډ بند و، موږ بیان لتلو، ما دې ملګرو ته ویل څه چل دی؟ وایي دا هغه پلانکی ټیک ټاکر راغلی دی که نه. نو ما وی د کوم صورت یاسین خلکو ته ښودلی دی؟ د کوم قرآن خلکو ته ښودلی دی؟ زمونږ د دین او اسلام جرړې ورې بلې دي خلکو که نه، او تاسو پسې منډې وښئ صاحب، څوک ورسره ویډیوګانې او څوک تصویران او څوک خوشحاله او جاړي خلک جاړي، چې زه ورسره میلاو شوم جاړي چې زما دومره قسمت چې د دې رزیل سره زه میلاو شوم. کاش چې دغه مینه تا د ابوبکر صدیق د صداقت سره کړې وې، دغه مینه تا د حضرت عمر د هغه عدالت سره کړې وې، د صحابو د زندګۍ سره دې کړې وې که نه. د یو مدرسې ته امتحان دپاره لاړم، موږ یو ماشوم راوچت او ما ته هغه استاد وویل وایي دا ماشوم ډېر ذهین دی. ما وی بچیه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی؟ خاموش و، هغه نوم نه اخیستو. بیا مې ترې تپوس وکړو، نوم یې نه اخیستو. اخر دا چې ډېر مې مجبوره کړو که نه، نو وقفه شوه او وقفې نه بعد چې راغی که نه، ما وی بچیه ته پاسه ته د پیغمبر نامه ولې نه اخلې؟ نو په ژړا شو. باته مولانا صاحب زمونږ د پیغمبر نوم دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو ما وی بچیه د وقفې نه مخکې دی ولې نه وی؟ ما ته مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و، زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلم. دا ادب مدرسې ښودلی دی، دا ادب مولانا صاحب ښودلی دی. دا ماشوم دلته ولاړ و که نه او دا تقریر یې کوو، نو دا خپې رپېدلې. تاسو ته پته ده دا خپې ځکه رپېدې که نه، په دې یو یره و، یو روب و. په دې ماشوم کې دا جرأت چا اچولی دی چې دلته یې ودرو او لګیا دی تقریر کوي؟ دی د راتلونکي دور جنید بغدادي دی او که نه؟ زما معاشرې ته د علماو ضرورت دی، زما معاشرې ته د مدرسې ضرورت دی، زما معاشرې ته د جماعت ضرورت دی، زما معاشرې ته د دعوت تبلیغ ضرورت دی، زما معاشرې ته د اهل تصوف د مجلسونو ضرورت دی، زما معاشرې ته د مدارسو د درس و تدریس ضرورت دی. وګوره موږ ته قرآن وښودو که نه، موږ به دا قرآن څنګه ویلو؟ ګاونډ کې به چېرته ابی و الف زر الف زر الف پیون به اوس پورې اللهم انا نستعینک نستغفرک ونؤمن کا. موږ سره یو بابا او سه روزه کې د چا حته کو توهین نه کوم د اتیاو کالو، دا منځونه خلک اوري که نه یو بل ته، چې یو بل ته منځونه اوري نو بابا دعای قنوت شروع کړو چې ونؤمن وبالکفار مخلوق. پوهېږې په خبره ولې؟ هاي 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 کومه جاړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روانو، یو بابا وړچېدو داسې ډېر ضعیفه ډېر کمزوری ښه. نو ورته په ژړا شو، ملګرو ته تپوس کوي ولې جاړې؟ وایي د دې بابا په حال باندې جاړم، دی بابا دی سپینګری دی مشر خپل ځواني ضایع کړې ده، نن الله د بوډاتوب ضایع. اے نوجوانانو چې ځواني م ضایع کړه، بوډاتوب هم ضایع دی.
چې دا وخت قدر هم ونه کړه. تاسو چې دا لوی لوی ډاکټران ګورئ که نه د وخت قدر یې کړی دی، غټ انجینیر د وخت قدر یې کړی دی، غټ مفتی صاحب شیخ الحدیث شیخ القرآن صاحب د وخت قدر یې کړی دی. د وخت قدر وکړئ. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری. یو قوم سره د قرآن ورسره ای، د یو قوم سره د محمد رسول الله د دردونو نه ډک تاریخ ورسره ای، د یو قوم سره د صحابه کرامو دردونه د بدر احد تبوک آغا جذبه ورسره ای کنو. بیا دم دغه قوم د غیرو په لارو باندې روان. من تشبه بقوم فهو منهم. بیا دم دې په ګډو وډو لارو رواني کېدای نشي. صرف او صرف غفلت دی. دا غفلت به ختمول غواړي. غفلت به ختمو کنه ان شاء الله. لاسونه اوچت کړئ، وعده وکړئ دا غفلت به ختمو کنه ان شاء الله. خپلو بچو نه به علما جوړو کنه ان شاء الله. او دا بچي به دې مدرسو له ورکو کنه ان شاء الله. د ختم نبوت دفاع به کوو کنه ان شاء الله. د ناموس صحابه دفاع به کوو کنه ان شاء الله. بس دے سونا ٹھیک زویم بس دے مولی سے وہی چی نمو بس کا ابل ورځ مې یو ځای کې دا خبره وکړه. ما وې یو سړی چېرته رشته پسې تللی و. زمونږ د دې پښتنو خو یو عادت دی، تاسو که خیال کړئ، نو رشته پسې تللی و، هغوی ورله چای تیاره کړه، نو چایو سره یې ورته بسکټ کېښودل. نو دا هغه بسکټ راواخېستو په دې چایو کې ور چوچه کړه. نو هغه سخر چې و سخر خو یې لا نه و، خو رشتې پسې تللی و، خو هغه چې دی که نه هغه وویل کېدی نه شي چې زه دله لور ورکړم. ولې وایي دی چایو کې بسکټ وایي، او وایي زما نفرت دی د هغه سړي نه چې په چایو کې بسکټ وایي. رشته خرابه شوه. بس ده خو هغه چای وڅښله او مغه بسکټ یې په دې چایو کې ووال. خو چې کله واپسي وه، بس ده دې خپل سخر ته وویل چې کاکا مه خفه کېږه، مړه بس لور مه راکوه، بس زما په قسمت کې به نه وي، الله به بل ځای کې چېرته راکړي. خو وایي دې چایو کې چې دا بسکټ ووهې که نه، وایي د دې یو خپل خوند. الله درته ښکلي علما درکړي دي، د زړه د درد نه درته ویل. او بیا د فواد مولوي صاحب په شکل کې چې الله تاسو له کومه هیره درکړې ده که نه، وایه راته یاره تاله څه سره تشبیه وکړم، د نور رڼا خو کم او د سپوږمۍ په مخ داغونه دي. خو زه حیران دې خبرې ته یم چې موږ سره قدر ولې نه وي. قدر به کوو که نه، داسې مه کوئ که نه. څه عجیبه غوندې قانون دی ستا د کلي دلته خلک